دا زمونږ په دې خپلوانو کې دي نو په ما پسې اوس ولګېده وایي دا ټیک ټاک کوي ټیک ټاک کوي نو ما ورته وویله چې دا کله ټیک ټاک کوي نو په ټیک ټاک کې خو ټوله دنیا لګیا ده دا تاسو له دومره زور درکړی دی چې ټیک ټاک کوي د ستا د سر د خلاصېدو دپاره انشاءالله همدا کافي دي چې درته یې ووایم زه چې ټیک ټاک ته راځم یا مونږ چې ټیک ټاک ته راځو د هغې خلکو سره ځمکه او اسمان توپیر لري چې څوک یې غلط استعمالوي زموږ راتګ د یو مسؤلیت له مخې دی زموږ راتګ او همدغه رقم چې کله زه وایم چې زموږ راتګ زه په دې باندې باور لرم چې ستاسې به هم په سر خلاصېږي ځکه چې زه یو نه یم زما داسې ورونه شته دی داسې ملګري مې شته دی چې هغوی همدغه رقم ټیک ټاک استعمالوي او د همدې عقیدې له مخې ټیک ټاک استعمالوي چې الله به موږ ته اجر راکړه او دا څه چې موږ شیر کوو دې باندې زموږ د ټولنې اصلاح راځي او الله په دې باندې اجر ورکوي او زموږ معلومات څنګه دي شعر او ادب قرآن او حدیث طبي معلومات او هغه عالمان او پوهان او ډاکټران چې ښې ملغلرې له ځان سره ولري ټولنې ته رسوو ورسره شریکوو تر څو دغه ټولنه د بدبختیو څخه وژغورل شي نو زما راتګ او د ستا او یا د هغې خلکو راتګ کې ځمکه او اسمان فرق لیدل کېږي موږ ته چې کله ته دا خبره کوې نو زموږ برته جواب دی کله چې ته زما نشر وګورې مسلمان که نه مسلمان بشي که انسان نه انسان بشي او که شعر او ادب سره دې مینه نه نو شعر او ادب سره به دې مینه راشي قرآن او حدیث به دې زده شي نو دستانه په داسې یو شی جوړیږي نو زما راتګ د ټولنې ضرورت او دا زما مسؤلیت دی قربان زه نور دې په الله سپارم که سر دې په خلاص نشو خبرې د خولې وي نو زما ټیک ټاک ته لاړ شه یا فیسبوک ته لاړ شه هلته هغه پوسټونه وګوره که په غیرت ولاړ نو پښتونولۍ ولاړ نو په اسلام ولاړ نو او په انسانیت ولاړ نو بیا راته لاړې راته که صحیح شوه مننه کوربه